د افغانستان لنډ تاریخ 14مه برخه هفتالیان د 5مې میلادي پیړۍ په سر کې د کوشانیانو او کیداریانو پایڅوړ خپل قوت د دوو لویو امپراتوریو ترمنځ چې لمر خاته ته د هندي ګوپتایانو امپراتوري او لمر لوېده ته د پارس د ساسانیانو شاهنشاهي وه بایلود، خو د خپلې ازادۍ او ملي موقعیت د ساتنې لپاره یې د دې دواړو قوتونو ترمنځ خپل موجودیت په غرو کې ساته. د 425 میلادي په شاوخوا کې د اریایي نژاد سپین رنګو قبیلو چیچنیانو، یتی، لیدو او یونانیانو او رومیانو ابتحالیت یا خیونیت او پارسایانو خیون یا هون او په پهلوي او عربي او دري ژبو کې هیتال یا هیتل یا هپتال یا هیتاله او د سانسکرت په هندي منابعو کې شوتهونه یا سپین هونان بللي دي. د مرکزي اسیا له مځکو څخه د هندوکش شمالي سیمو تخار او باختر ته د امو تر سیند راپورې وتلي چې چینیان دوی له پردهیونیک نو څخه بیخي جلا بولي او هم بیزانسي مورخ پروکیوپویس چې د هفتالیانو معاصر او په 1522 میلادي کې مړ دی، دوی په دې سبب له ژړپوستو وحشیانو څخه بیل بولي چې د دوی بڼه سپینه او هم تر هغو مذهب ول او حتی د چیني مورخانو په قول د دوی ژبه هم مغولي یا ترکي نه وه او ښایي چې د ترکي او اریانا له لهجو څخه یوه ګډه ژبه وي چې د خان چې مساوي په هون نوم یې له همدې ګډون څخه اخیستی وي او اصلا همغه یو چې دي. دې هپاتلي خلکو په 360 میلادي کال له شماله د جنوب خواته حرکت کړی او څنګه چې کوشاني کیداریان د دوی د حملې په خطر پوه سوه نو د ساسانیانو څخه یې مرسته وغوښته، خو ورته ټینګ نه سوه او څنګه چې وویل سوه د ګندهارا سیمو ته پر شا سوه. خو هفتالیانو چې نوم یې د بدخشان په یفتل او د غزني د جغتو په هفتاله کې تر اوسه پاته دی، تر 425 میلادي پورې باختر ټول ونیو او له دې ځایه د لمر لوېدو خواته ساساني دولت ته خطر پېښ کړ او د جنوب شرق پلو ته د کابل او کندهاره او زابل سیمې ونیولې او د افغانستان غښتلي هپاتلي دولت یې جوړ کړ. هفتالیان هم لکه کوشانیان او کیداریان او ساکیان د دې هېواد د نورو اریایي نژادو خلکو او پښتنو سره ګډ سول او څنګه چې دوی په خپله هم سپین نژاده اریایان او اریایي ژبې او د اریایي فرهنګ خاونده ول، نو په افغانستان کې یو غښتلی او واکمن نژاد منځته راوسته چې د دوی د پاچاهانو جګې پزې او بڼې کټ مټ د پښتنو قبیلو زلمیانو ته ورته دي او د دې نامه ریښې په تاریخ کې په لاندې ډول په مختلفو ژبو کې پاته دي چې داسې اوښتنې ده. هفتل مساوي ده په ابتاهلیت په یوناني کې، هبتل مساوي په ابدل، هوتل مساوي په اودل په پښتو کې، هیتل مساوي په هیتال په دري کې، مساوي په اتل په پښتو کې، هی تل مساوي ده په مورب، هی تله یا هیا تله جمع مورب. ابتلیان په ټول افغانستان کې له مروه څخه تر کشمیره خپاره سول او دلته یې ډیر قوت وموند. د 1515 په شاوخوا کې د هفتالیانو لوی امپراتوري پر دوې برخې وویشل سوه چې لمر ختیځه برخه یې په هنداو ګندهاره کې وه او لمر لوېدیځه برخه یې له کابله تر مرو او ګرګانه اوږده وه چې د غربي هفتالي لښکرو لومړۍ نښته په 427 میلادي کې د پارس د ساساني پاچا بهرامګور سره وه او هفتالي خاقان د خپل 250 زره لښکر سره د مرغاب او مروه رود په سیمو کې د هغه سره وجنګېد چې په دې جګړه کې ماته وکړه او ووژل سو او بهرامګور د هغه مرسا او زرین خول د آذربایجان اتشکتې ته اهدا کړ او خپل ورور نرسیه د غربي اریانا د سیمې نایب السلطنه وټاکه. په 438 میلادي کال د بهرامګور زوی دوهم یزدګرد پر ساساني تخت کښېنست او دی څو واره د هغو هفتالیانو سره چې د ګورګان د شمال په چول او په تالوکان کې اوسېدل ونښت
خو په پای کې یې ماته وکړه او په 457 میلادي کال مړ شو او تر ده وروسته چې لومړی پیروز چې د 457 څخه تر 484 واکمني کړې د پاچا سو د هیاتیلو مشرتوب هغه چاته رسېدلی و چې اخشناوار یا خشنواز یا اخشوان نومېد او دا وروستۍ کلمه تخاري کتیبو او سغدي متنوکي د پاچا په معنا ده. هپاتلي یا یفتلي او ساساني دولتونه د خراسان په شمال کې سره ونښتل چې په نتیجه کې پیروز مات شو او د تالوکان سیمه یې دوی ته پرېښوه او د اشخوان سره یې تړون وکړ چې د پارس دولت به تر دې ویش تیری نه کوي او تر 2 کالو پورې به پارس هپتالیانو ته خورا زیات کلنګ یا خراج ورکوي او د پارس دیدشاه زوی کواز یا قباد به هم د یرغمل په توګه ورکړي. خو پیروز د دې تړون پر خلاف تر څه مودې وروسته پر هپتالیانو یرغل وکړي او په دې حرکت کې شبه بن بهرام ورسره موافق نه و. هغه و چې د پارس سپایان د خراسان د شمال په بیابانو کې تباه شول او په خپله پیروز هم ووژل شو په 484 میلادي کې او لور یې د اخشوان لاسته ورغله چې هغه یې ماندینه کړه او د هپتالیانو واکمني له مرورو تر هراته خپره شوه او ساساني دولت یې باج ته غاړه کښېښوه. په دې توګه اخشوان وکولای شوه د آریانا د خاورې یووالی د هریرود له مجرات څخه د کابل او هلمند تر ناوو پورې ټینګ کړي او یو داسې غښتلی دولت منځته راولي چې د پارس ساسانیانو یې خراج ته غاړه ایښې وه. هغه وخت چې د هپتالیانو پاچاهي په ټوله آریانا کې ټینګه شوه د دوی قبیلې په زابل کې را یوځای شوې نو د زابلي پاچاهانو په کتیبو کې هپتالیانو ځان ته جابوله یا جیویله یعنې زابلي ویلي دي. د پیروز تر وژلو وروسته یې ورور ویلاش یا بلاش پاچا شو خو تر 4 کاله وروسته د ده د وزیر زرمهر په زیار د پاچاهۍ له تخته راپرېوت او ړوند کړه شو او په 488 میلادي کال خواز یا کباد د پیروز زوی چې د شهزادګۍ په دوره کې د هپتالیانو سره د یرغمل په توګه پاته و او د دوی سره یې دوستانه روابط درلوده د ساسانیانو پر تخت کښېنست او د ایران دولت هپاتلي دولت ته خراج ورکوه لکه چې د ویلاش او کوزات او لومړي خسرو پر کشف شوي طلایي سکو باندې په کوشاني هپتلي رسم الخط لیکنې شته او د مارکراټ فکول په ایران شهر 2 کې دا سکې خاص هپتالیانو ته د خراج د ورکولو لپاره وهلې کېدلې. د هپتالیانو روابط د کواس سره دوستانه ول او حتی هغه پیغله چې د هپتلي اخشوان له ملا او د پیروز د لور له نسه وه د کزیوات ماندینه شو او څنګه چې د کزیوات پاچاهي مخالف عناصرو وبرړوله او د یې د مزدکي دین د منلو په سبب خوله کوي او د ده ورور زیماسپ یې په پاچاهۍ ومانه نو کواز د افغانستان هپاتلي دولت ته پناه راوړ او په 499 میلادي کال د هپاتلي لښکر په مرسته بیرته د پارس پر تخت کښېناست. لوی هپاتلي اخشوان تر 480 میلادي وروسته د خپلې پاچاهۍ په نیمه پړۍ کې چې 40 ایالته یې درلوده او د پارس له مځکو څخه نیولې تر خوتن او چین او هند پورې خپره وه د لمر لویدیځو خواته یې د ساسانیانو غښتلې پاچاهي تر لاس لاندې کړه او لمر خاته پلو ته یې د هند ګوپتایان پر سر ټکولي ول او ساساني پاچاهان بلاش کواز او نور یې د ځان تابع کړي او خراج یې ځینې اخیست. تر اخشوان وروسته هپاتلي مشهور پاچا تورمینه نومېد. تورمین په پښتو د توري او من د کلمو څخه جوړ شوی چې توره د شمشیر په معنا او من د فعالیت توری دی. تورمن یعنی شمشیری چې د هند نیولو یې هڅه وکړه او د هند ګوپتا دولت یې ورېږداوه او خپل هندي پایتخت یې په سکه یعنی د پنجاب اوسني سیالکوټ کې وټاکه. په هند کې 2 کتیبو د دې هپاتلي یا زاولي تورمنه نوم یاد کړی. یوې په سکهر او بلې په کوره کې چې مهاراجا تورمنه ساجوله یعنی شهنشاه تورمن زاولي یې بللی دی. له دې کتیبې څخه څرګندېږي چې د 1500 میلادي په شاوخوا کې د تورمن د پاچاهۍ په لومړیو کلو کې د واکمني په هند کې خپره شوې ده.
د توریمان مړینه د 1520 میلادي په شاوخوا کې اټکل شوې ده چې تر ده وروسته یې زوی میهیره کوله د زابلي هفتالیانو د شاهنشاهۍ پر تخت کښېنست او د ده د پاچاهۍ په 15 کال د 1519 میلادي په شاوخوا کې د ده نوم د هند د ګوالیار په کتیبه کې یاد شوی دی او د خپل فتوحات د هند ترمنځ رسولي او نوم یې خالص پښتو دی. میر مساوي کېږي په لمر سره، لمر مساوي کېږي په کول یا جمع کول، کهول یا خاندان، یعنی د لمر له کهوله چې د بدخشان په یوه خطي تذکره کې نوم په دري محرپور ترجمه شوی او د هند محلي شهزادګان او د ګوپتا د کورنۍ پایڅوړ د ځان تابع کړه او باج یې ځینې اخیست او کشمیر یې ونیو. دی هغه پاچا دی چې د کاسماس په کتاب چې 1540 میلادي شاوخوا کې لیکل شوی د ګولاس په نامه یاد شوی دی چې لښکرو یې د 2000 جګړونو پلانو سره پر هند یرغل کړی او بلخ او بامیان او بادغیس یې نظامي مرکزونه ول. د مهیره کوله پاچاهۍ د 1542 میلادي تر شاوخوا پورې د هولناکو جګړو او وینو بهېدو سره دوام درلود او د هندي او چینی بودایانو او بیزانتي راهب په اثارو کې چې په دې عصر کې شمالي هند لیدلی و د ده دې دهشت او وینو بهولو یادونه سوې ده تر دې حده چې د هند شهزادګانو لکه بیهانه ګوپتا د بنګال محلي امیر د ګوپراجا او نورو امیرانو سره لاس یو کوي او په 1510 میلادي کال په یو سخته جګړه کې میهیره کوله ته ماته ورکړه او د کشمیر خواته یې پر شا کړ او تر هغه وروسته د 1528 میلادي په شاوخوا کې د مرکزي هند راجا اوسېدو هارمن د نورو راجاګانو په ملاتړ حفاتلي لښکر له هنده وایست څو چې په 1542 کال یعنی د 1550 میلادي په شاوخوا کې میهیره کوله مړ سو او د ده نکلونه تر ډېرې زمانې پورې په کشمیر کې پاته ول. د میهیره کوله تر مړینې وروسته حفاتلي دولت کمزوری سو او د خسرو انوشیروان په عصر کې ساساني لښکرو د لمر لوېدو لخوا او ترکي قبیلې د شمال له پلوه پر هفتالیانو یرغل وکړ او په هغه جګړه کې چې د متحدو قوتو په سغت کې د هفتالیانو سره وکړه په 1528 میلادي کال یې دوی له پښو واچول چې فردوسي هم په خپله شاهنامه کې د هفتال د ماتې شرح راوړل او مراد همدا هفتالیان دي او په دې وخت کې و چې هفتالي دولت رسما سقوط وکړ او په افغانستان کې د کوشاني، هفتالي او ترکي کورنیو محلي امارتونه تر اسلامي عصر پورې پاته سوه چې وروسته به بیان سي. د هفتالیانو د ژبې او فرهنګ اثار په افغاني ژبو پښتو او دري او نورو کې پاته دي چې له هغې جملې څخه د خان لقب تر اوسه پورې د هر افغان د نامه سره تړلی و او په هند کې هر افغان په دې نامه یادیږي او تورخان او مهرګل هم په پښتنو کې ډېر مروج نومونه دي. همدارنګه د اولس یا ملت او جرګه د شورا مجلس او یرغل یا الغار لغاتونه په پښتو او دري کې او د سحاق یا ساکه او خلجي یا غلجي او ابدالي یا هفتالي او کوشاني یا کوشاني او میرویس مهرویسیه مهرکوله مساوي کېږي د لمر له کوله او نور نومونه په افغانستان کې د ساکیانو او کوشانیانو او هفتالیانو له اثره پاته دي. داسې څرګندېږي چې هفتالیان د بودایي دین پیروان نه ول او د خپلو فتوحاتو په وختو کې ډېر بودایي معبدونه وران کړي او د هغه دین پیروان یې ووژل او هغه وخت چې هوتسنیګ په 9 هجري کال کې افغانستان ته راغی د ګندهاره په ولایت کې ډېر خلک او شهزادګان ولیدل چې د خپلو معبدو په ترمیم اخته ول او د بودایي معبدونو د راتګ د مخه وران سوي ول. کله چې په 1520 میلادي سانګ یونچیني زایر ماوره نهر ته ورسېد هلته یې ولیده چې هفتالي پاچا د کراسي تر کېږدۍ لاندې د سرو زرو پر تخت ناست او د خپلو 40 هېوادو سوغاتونه یې منل او د هندوکش په جنوب کې د بودا د دین دشمن او ورانونکی محرک ولاو.
د هفتالیانو پر سکو چې له هډې، کابل، غوربند او نورو ځایو څخه کشف شوي دي د دوی د پاچاهانو څېرې د جګو پزو او غاړګیو او د مرغلرو د غوږوالیو او تاجو سره ښکاري چې د کوچیانو بڼو ته ورته دي او هم یوناني پهلوي سنکسرت لیکنې ورباندې سته. د سکې پر بل مخ د اتشکدې شکل د دوو نیزو لرونکو ساتندویو سره لیده کېږي او له دې څخه پخپله څرګندېږي چې دوی اتشکدې او رڼا ته احترام درلود او څنګه چې په دې وختو کې د سوریا یا لمر د معابدو اثار د خیرخانې په کوتل کې هم کشف شوي دي او د زور یا سور او زون لوی موجوده د هلمند هاخوا ته په زمینداور کې د اسلامي پاتو عصر پورې هم نو ویل کېدای شي چې هفتالیانو نور او رڼا څه په اور او څه په لمر کې مانځنه او پرستش کاوه او بدایت یې له منځه وړی و. د 14مې برخې پای.